پښتون 50 کاله د بل دیوال ته خټې وکړې، وخت او حالاتو ترېنه خپلې ګټې وکړې. موږ هغه قوم یو سر شیندلو ته څو ځله وځو، سیاست پر بل کوو، د جنګ میدان ته خپله وځو. بدل کا خو خبره بدلوه مه که تر تخته پورې لار وه که تردار وس. مطیع الله توراب د پښتو ژبې یو له ډېرو نامتو او اغېزناکو شاعرانو څخه و. نوموړی د 1450 هجري شمسي کال چې د 1971 مارچ 21 سره سمون خوري د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوزبهار د کالاخیلو کلي کې زیږېدلی و. داسې ملنګ نه یم چې څښاک غواړم، زه نه خیرات او نه زکات غواړم، په لمر خاته که په زوال ورانه ده، خو له یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده. د هغه پلار مولوي رسول دوست او نیکه اعلی دوست نومېده. د افغان جګړو له امله توراب صاحب هم د ډېرو افغانانو په څېر مهاجر شو. لومړی پېښور ته ولاړ او بیا د کورمې سدي سیمې ته کوچېدلی و. د هجرت او غربت له ستونزو سره سره هغه خپل ادبي سفر ته دوام ورکړ او د پښتو ادب ستر نوم شو. ودې وایي که په ښکاره څوک یې په غلا راکوي، طالب حکومت کوم سفارت ماره بلخا راکوي، په ورځو که نری غوښه یا غټه خورمه، والله تر اوسه د تڼاکو له غټه خورمه. د مطیع الله توراب شعرونه د ټولنې دردونه، غربت، مهاجرت او د افغان ولس ستونزې انځوروي. د هغه اشعارو کې ژور احساسات، وطن پالنه او ټولنیز انتقادونه څرګند دي چې نه په دوی نه په هغو کېږي. په یاد مو وي چې نه په دوی نه په هغو کېږي، په محلونو کې نه دین او نه پښتو کېږي.